بسم الله الرحمن الرحیم. دا د درشتمې سپارې دریم درس دی او د الصافات سوره چې 13مه سوره ده د 19 آیت نه تر 4 آیت ور سره ترجمه سره ولولئ چې بهتره په پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زجرة واحدة زجرة واحدة مفهوم دی چې چیغه ده یوه. یوم الدین مفهوم دی چې ورځ د جزا ده. علی سرور پر تختونو. بکأس پکاسو. غول مفهوم دی چې فساد او ضرر. ینزفون مفهوم دی چې نشه کړی شوي. بیض هګۍ. مکنون مفهوم دی چې پټې ساتلی شوي. قرین یو دوست. اصل الجحیم مفهوم دی چې په بیخ د دوزخ کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت